تیر هفته کې زمونږ علماء دیوبند یو ډېر بزرګ عالم دین حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمت الله علیه هغې د دنیا نه رحلت وکړو او د هغې مرګ سره یو څو مسلې مخې ته راغلې چې هغه خلکو ډېرې زیاتې راوچتې کړې چونکې پخپله هغې پخپله زندګۍ کې ډېر زیات د سنتو اتباع به یې کوله د سنتو خیال به یې ساته غونډه زندگی د سنتو په پابندۍ کې تیره کړې وه نو د هغې جنازې سره یو څو څیزونه داسې مخې ته راغله چې په هغې باندې خلکو تنقید شروع کړه چې دا خو نه سنت دي او نه دین سره تعلق لري لومبنۍ خبره خو دا مخې ته راغله چې د هغې جنازه هغې چونکې د په یو ورځ باندې چې وفات شو تقریبا څه په باندې 10 بجې وې غالبا د اتوار ورځ وه یا 10 بجې وي نو بیا د هغې جنازه چې وه نو اول خلکو وی چې د پیر پر ورځ 11 بجې د هغې جنازه ده نو بیا لږ ساعت بعد بیا خلکو وی چې نه هغه جنازه لیټ شوه او د پیر پر ورځ 2 بجې شوه د ماسپښین نه بعد شوه نو په دې باندې اول تنقید شروع شو چې په شریعت کې خو جنازه لیټ کول نشته چاته نو دا جنازه ولې لیټ شوه دا څه وجه وه په هغې باندې تنقید شو بیا د هغې په باره کې د هغې چې زامن دي بعض علماء کرام هم د هغې جوابونه وکړو خو چې کوم خلاف سنت کاري نو د هغې یاد ساتې د هغې دفاع نه کېږي هغه که زموږ خپل کس کوي که پردی کوي که بلې کوي خو د هغې دفاع نه کېږي او هغې چې بیا د هغې هغه زامنو د هغې کومه خبره او د هغې په باره کې څه ووي او کوم عذر یې پیش کړه چې په پنجاب کې ډېر زیاته د دوند وته چې وایي لړه وي ډېره زیاته وه او روډونه هم ډېر زیات بند وو او بل چې مونږ را رسېدو خپل ځای ته مونږ چونکې پیر صاحب چې دی په لاهور کې په هسپتال کې و هلته نه مونږ ډېر زیات لیټ راورسېدو نو هغې چې کوم عذر بیان کړو نو هغه قابل قبول و د دغې عذرونو د وجې نه که جنازه بیا لیټ هم شي نو بیا دونه څه مسله نه ده بل اعتراض په دې باندې دا شو چې د پیر صاحب تصویر راغلی دی په هغې کې هغې ټوپۍ په سر ده نو په د مرګ نه مخکې چې کله سړی دفن کېږي کفن دفن وشي نو هغه دا ټوپۍ په سرولو دا چې کوم ځای کې راغلي ټوپۍ په سرول خو نشته نو دا هم باقاعده په دې باندې زمونږ چې څومره دارالفتاګانې دي معتمد د هغې په فتوا ده چې یو سړی مړ شو کفن دفن یې وشو غسل دې ورکړه د کفن او د غسل نه بعد هغه د ټوپۍ او د دفن کولو په ټایم کې دغه ټایم کې ټوپۍ وغیره هغه ته نشي په سرولی نو د هغه تصویر راغلی چې ټوپۍ په سر ده نو د هغې هم د هغې زامنو وضاحت وکړو چې هغه ټوپۍ چې وه نو دا څنګه چې دی وفات شو هغه ټایم کې ورته چا په سر کړې ده او دا د غسل او د کفن وغیره نه بعد نه دي شوي نو د هغې هم وضاحت راغی نو چې د کوم څیز وضاحت راشي نو بس خبره ښکاره شي نو په هغې کې هم هغې بیا څوک نشي ګناهګارولی او دا څونه مسلې چې شوي دي هغه د پیر صاحب د وفات نه بعد شوي دي نو هغه خو وفات ته هغه خو بالکل په دې کې څوک نشي ګناهګارولی خو بعضو خلکو په هغې باندې هم ډېر زیات خبرې اترې ورپسې کړي دي درېیمه مسله چې کله هغه دفن شو او قبر یې جوړ شو نو بیا د قبر په باره کې خلکو یو غوبل جوړ کړه چې دا وګوره په دې قبر باندې څومره ګلونه پراته دي نو د هغې په باره کې چې په قبر باندې ګلونه اچول له کوم ځای نه راغلي دي دا هم صحیح خبره ده په قبر باندې به ګلونه نه اچوي نو بیا د هغې په باره کې زامنو وویل چې دا خو مونږ نه دي کړی که مونږ تاسو یادوئ نو دا مونږ نه دي کړی چېرته کیمرې لګېدلې وې هر څه لګېدلي وو مونږ به پکې چېرته راغلي وو خو دا مونږ نه دي کړی دا خو یا به هغې سره چا محبت لرونکي به کړي مونږ نه دي کړی خو به هر حال بیا هغې هغه قبر چې دی نو هغې هم بلکل د سنت مطابق او باقاعده بلکل برابر ښکلی جوړ کړه او بیا یې خلکو ته د دغه دپاره د هغې هغه تصویران هم ولېږل چې دا قبر مونږ په دې طریقه باندې جوړ کړو داسې طریقه باندې شو نو هغه مسلې خو ختم شوې خو د هغې په مرګ سره چې کوم دی دا یاد ساتئ یو سړی د دنیا نه لاړه د ده د دنیا نه مسلې ټولې ختمې شوې بیا د ده او د الله معامله شروع شوه بیا دې پوه شه او الله پوه شه